پیوالی دوخه تازه تازه پیوالی امانه اوم امانه اوم سلامی وعلیکم السلام دوخ تازه تازه پیوالی لار خونه نه من پلار خو مې شکر الحمدلله جام دی دی ولې تیره له مړکۍ څخه له اوبه نه اوبه اوبه نه دي دا د اوښ پی دي د اوښې پی دي تازه تازه پیوالی د امې اوښ ام پیدي اوبه هم ده دا په سترګو باندې ړوند دی دا رستو ګوره دا زما اوښې ولاړې دي دا ستا اوښان اوښان ستا دي دا اوښان ګوګوانه دا مړه اوښ اوښه پیوالی د اوښه تازه تازه پیوالی ولې نور دی د پلار اوښان دي ته دا ما دي که نه دا پیسه نه خرڅومه دا ته چغې چاله وې چې خلکو ته یم که نه چې پی یوسي که نه نو اسان خو نشته که زه یو اس یم اسانه اسونه کوم دي دلته خو اسونه نشته نه زه یو اس یم او ته ماله چغې وې نه ته خو اس نه یو اس یم هغه یار ته خو سړی که نه مړه اس زه وایم سړی ته وې اس اسان او یو اس ده زما خیال دی کس یادوي کس ما کسان دا کسان شته که دا ګوره خلک ځي راځي پیوالی د اوښه دپ ولې ماله خو دې په دې ایواني دا څنګه نه دي پی دي که نه پیوالی د اوښه تازه تازه پیوالی اوه نه دي دا خو ورونه دي ورونه غرونه دي نو تکړه دي ډېر کله دنګ دي نو غرونه خو دي دا ار دی دا هم ار دی هغه هم ار دی دا بل هم ار دی ار دی هرڅه داسې اواز کوي مازغه دې خراب دي مازغه دې خراب دي څه به لیونی شوی یا دا ار دی زه پوه شم چې ته د ما اوښانو ته خر وې دا خر نه دی دا اوښان دي اوښانه پیوالی د اوښه تازه تازه پیوالی سمر دا ستا اوښان چې اوم چې دا خرونه دي او انا دا اوښان دي چې څنګه چې لکه انا چې پته ولګي چې دا اوښان دي او انا خرونه دي ها لکه چې تاسو ته پته ولګي چې دا اوښان دي او که خرونه دي ما وړاندې تباه و برباد کړه ته دا پی چک کړه دا پیو نه پته ولګوه چې دا اوښان دي او که خرونه دي نه دا به تا د هر ځای نه راوړي زه اول دا چې اوم بیا به مو ته خبرې اوم دا چیکه که نو په چک کولو خو پیسې نه لګي چیکه که د زړه ته تکلیف که دا ځان منه عرضه اورې زه زه اصلي یم د ما اوښ مه بوی اوه خو ته دو نمبرې ځان نه دي اوښ جوړ کړی او نور هرې اوس دې څه ځان نه عرضه کړو چې نه ته مې هر وې او ستا دا مالک او ستا دا مالک چې کوم دی انا دا دو آواز دی ما نه المه جوړه وه ته هر یو د اوښ په پیوالی د اوښه تازه تازه پیوالی په 200 روپۍ کیلو پیوالی د اوښو نه جم هم شه انا مړه نو په مخه لګیا څوک دله راځي نه هغه اوښ په خپلې ووایي چې زه اوښ نه یم زه هر یم نه مړه دا خو خرونه دي او ته د خرونو خرڅې داسې وی اوښ تا ته په خپله ووایي چې زه خر یم داسې ار دی زما خونه په ار دي اجه مې انا او دا ما ته الله خونه راوړي
او تا ډېر حالت ار اړې څومره آله جو شو چې دا خرڅه په لکه چې خرڅومه نو زما څومره کاله وشي یاره که خدای مې نه غلطوي نو زما خو یو 12 کاله به کېږي لا 12 آله دې په خلقو د خرونو ایس کوي نه نه ما اوښه په ایس کوي مازغه دې خراب دی چې هر چا په باندې خرڅ کړي انا خرونه دي ما وعدلو خو زه په دې اریان یم چې دا لکه دا یو خر دومره اوږد سم وجه دی نو اوږد ځان ته وګوره که نه ته څومره اوږد دی لکه دا خر نه زیات اوږد دی ولې زه خر یم نه که خر نه نو اوښ یې اوښ غونته اوږد دی دا د سره چا اړې نه دی پوهېږم که سرکار ته پته ولګېده که نه نو جیل ته دې بوځي نه خرکارانو سره زما به تعلق شته خرکار به ما ولې جیل ته سرعار خخا سرکار زمړه پروا مه کوه په ولئ دا بې سړي خو زما مازغه خراب کړه زما سم زموږ خانو ته خرونه وایي خدای ته وګوره زما رزق یې ولې لته وایي لته نه وم تا سره اړې خو زه د نن دا خرونه علم زه علم زه سره خبره اوم خو د خرونو ریټ را خرڅه دا اوښان دي ته ورته خرونه څنګه وایې په ولئ دا اوښه تازه په 200 روپۍ والئ که ډېر دی دغه کېږي نو دا بیا چک که دا دوباره یې چک که زمړه اوس به اته ولګي چې دا اوښان دي که خرونه دي نه کته خو پې درسره شته نه دا څه کته اته خلکه دې پته یاد دا پته یې ولګوه د زړه نه شک وباسه بیا مړه په ولئ د اوښه تازه په 200 روپۍ والئ نن منه عرضه هوا ته خط جیبم وې له ادمالي تم غلې هغه خرڅې او ته جیبونه وې ولو یو هرې دا بل چې اوم ته عملې خیرانې اوهې هرې هاني لأن مالك أنا حمرا أم ونحوم قناة مؤلم أماني وعليكم السلام ما یو خبره ولیو مرګرتیا ور سره ولی ها 1500 روپۍ در باندې اټم خدا دی اوخانو تبه خرونه وې صحیح ده 1500 روپۍ در او بچو سمیم تبه مل الټی وې سونی ته صحیح ده 500 روپۍ به اټي راځه اما الویني چې داسه راځه ما تبه چې دا په ولئ د اوښه تازه په 200 روپۍ والئ اوښ په ولئ د اوښه تازه په 200 روپۍ والئ انا اوښ مه وایه انا ار وایه ار دی که نه دا تا ووتو غرونه وو انا نه دا دیم وایي خر دی دیم وایي د اسانو نورم وی دا در باندې دا دعا اړې ده زه مې د نوالم او که سرعار خرکار پکې څه کار دی سرعار زما ایهې مه اوه سرکار یا دی سرکار ته لالا خدای بشي او په تاسو بشي چې لکه دا خرونه دي دا خرونه په مو خرڅ لا نو ته په خرو باندې څه کوې زه په اوبر او اریم استعمالوم لا کریم خو پرون راغلی او ما ته وی دا را باندې ټول را خرڅ کړه ما ورته انکار وکړ هغه اریم نه او اریم خلک د پنجنګاډي وځي نه وځي
خاندې زما خیال دی هغه ټیکسیان یادوي ټیکسیان پټرول ګران دي واو نو اوس به موږ سورلۍ په غرونو چلو لکه ته به په دې سورلو دپاره یادې دا څه څومره کبه کلي وه چې لکه دې دوکه کړې به ده بس پرېږده دا سړی خو اوس کراچۍ ته تښتېدلي دا به زه څه کوم بس پرېږده د پیسې در کوم دا پوره 100,000 روپۍ دي بیا یې وشماره نو دا خو ما په 8 لکه اخېستي ده اوښانه غرونه دي په 1.5 روپۍ ار دی دا په 1.5 په حساب لکه بیا دې زیاتې راکړي دا اوس لکه چې کوم که نه زه تسلي کوم که نه چې چېرته هسې نه اوښانو کېږي او بیا دغه یې ورشه ورشه خپلې اور بوی هم ته د هر دي ښه بوی دې د خر دي دا ته یې زه یې ګورم زه چېک کوم غر که نو که زه نه پوهېږم ته خو پوهېدې که نه غر وې نو ما ته به دې مخکې ویلو نو د ده پکې کسور دی که نه 12 کاله به ما لکه د خرو به په خلکو باندې وکړم مګر اوره دومره هوښیار خر دی الله او پخپله وایي چې زه خر یم خر دی خو لکه دا مرۍ خو د وګورته ما ته بیا هم ښکاري نو وګوره اما ته په غوږ کې وایي چې زه خر یم لکه بس څه وکړم نو بیا ما ته هم داسې چل دی که نه ستا نوم څه دی وایي کوم که نه بله بیا څه وایي که نه دی وایي دا څومره بیوقوف دی لکه اوس ما ته بېوقوفه وایي او په خپله یې را سره ګوته وکړه په خپله یې راته حل نه وي چې زه خر یم لکه بابا داسې چل دی وروره ستا څه نوم دی زما خراسان خیراتي بس او مړه داسې چل دی که نه خیراتي چې بس اوس ته پوه شه او خرونه دې پوه شوری که نه او بس ما خو پکې تاوان وکړو لکه بس ښه به پرې مزدوري وکړې لکه دا وایي چې پټرول ګران دی دا سورلی به پرې وړم راوړم که نه نو بس خیال کوه لږ ډېر ما په مینه باندې را خرونه ساتلي اورې که نه نو زه ما ته اجازت دی بس ته دا سندره وایه اوهه اوهه ډا په بیرې اټال واچوه بېګا سبا پېدا څنګه اوهه اوهه ډانګه اوهه اوهه ډانګه په بیرې اټال واچوه بېګا سبا پېدانګه په بیرې دا صحیح ده بس خیال کوه ښه د ځان خیال ساته د خدای په امان د خدای په امان خرو د خدای په امان ما ډېر دعا کړې ته مې دعا کړې راځئ اوښانو تاسو اوس زما کوم دی انا زما په حراست اورې راغاړې وړه مړه زما برخه لله اوس زما رفیقه یاره ما ته پته هغه در باندې بد لګېدو زه در باندې وګوره چا باندې م رانه واخسته لکه زه در باندې دومره خوبلم اوس به تاسو پې اوئ او زه به هرڅوم ودرېږه الله پسمکه انه منه بخیر علی څنګه ما در باندې پیسې درکړي ته اپ نه دی تا ته مې اوس نن نه پسه زما چشمې دي انا په سترګو د چشمې نه دي لیدلي پټه خبره هغه باندې مې درته دعا